هر کله چې تاسو په سفر باندې ځئ نو لومبی سټپ چې تاسو په خپل ګاډي کې فیول چیک کړئ. بیا د فیول اچولو په یو ای کې څه سیستم دی دا به زه تاسو ته اوس ښیم. په ګاډي کې به فیولینګ ته په خپله باندې کوې. صحیح شو. نو سیلف سروس والا سین دی په شارجه کې. نو زه لګیم ګاډي کې اوس فیولینګ کوم او دې نه پس زه په خپل سفر باندې مخکې ما سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ملګری خورشید خان ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ خوشحاله وئ. ملګرو چې کله یو ای نوم راشي نو خامخا د ټورسټ نوم چې کم دی ورسره تړلی راځي. ولې چې یو ای د ټورسټ حوالې سره ډیره زیاته فیمس ده. دلته ډیر خلک راځي چکرو دپاره سیل سپاټو دپاره او ډیر افورډیبل هم وي. دلته کې یو ای کې مختلف ټورسټ پلیسز دي او هلته کې بیا مختلف فیسټیولز کیږي مختلف پارکونه دي او دې سره سره یو ای چې کومه ده دا اسلامیک کلچر اسلامیک هسټري اسلامیک آرکیټیکچرز چې کوم دي هغه ریپرزینټ کوي. په نننی پروګرام کې چې زه کوم ځای ته روان یم دا دی اجمان مرینا او اجمان مرینا چې کوم دی دا یو نوی ځای په اجمان کې جوړ شوی دی کولاو شوی دی تیار شوی دی او دغه ځای ته به نن ځو دا ځای به ډسکور کوو ګورو چې دغه ځای کې موږ ته څه داسې کتلو دپاره میلاوي. فرست امپریشن از د لاست امپریشن. زما پړومبي ځل چې کله په دغه ځای باندې نظر ولګېدو نو ما ته اندازه ولګېده چې دا به څونه ښکلی ځای وي. په اجمان کې دونه ښکلی ځای ما چېرته نه ولیدلی. پړومبي ځل زه اجمان کې دغسې ښکلی ځای ګورم. نایټ کې به دغه لوکیشن چې کم دی هغه نور زیات ښکلی کېږي لایټینګ په حساب کتاب سره. ولې لایټینګ چې کم دی هغه هم ډیره معنی لري چې کله تاسو یو لوکیشن ته لاړ شئ هغه ځای کې په څه طریقې باندې لایټینګ شوی دی هغه هم ډیر زیات ډیپینډ کوي. نو نایټ کې به دغه ځای چې کم دی زما هیله ده چې نور به ښکلی وي ښایسته به وي خو هغه به زه تاسو ته انشاءالله په راروانو وختونو کې چېرته نایټ کې هم دغه ځای تاسو ته وښیم. خو دا زه تاسو ته ویلی شم چې په اجمان کې دغه ځای چې کم دی اټس ون آف د موسټ بیوټیفل پلیس. زه چې کله دغسې لوکیشنز ته ځم نو زما په ذهن کې یو سوال وي چې یاره زه لاړ شم په خپل ګاډي کې که په پبلک ټرانسپورټ کې. خو که تاسو دلته په خپل ګاډي کې راغلی نو غم مه کوئ دلته کې د دې خپل پارکینګ چې کم دی هغه اویلیبل دی. حال فی الحال دپاره خو فری دی خو زما په خیال کې چې په راروانو وختونو کې به دا پیډ وي. که تاسو دغه ځای ته راغلی او ستاسو په لاس کې څه کچره ده نو هغه به تاسو دلته نه غورځوئ. دا ته زه ګرنټۍ سره وایم. دا ولې چې د دغه ځای صاف صفایي دونه زیاته ده چې که ته ډېر هم وغواړې نو بیا به هم دلته کې ته ګند نه کوې. نو د دغه ځای ښکلا صاف صفایي سره نوره زیاته شوې ده او دا زه تاسو ته ګرنټۍ سره ویلی شم چې په راروانو وختونو کې به دا ځای د اجمان کې د بیسټ ټورسټ پلیس وي. دلته به ډېر خلک راځي چکرو دپاره سیل سپاټو دپاره. دلته کې ډېرې زیات کیفیز دي ریسټورنټس دي او تاسو راتلی شئ خپلې فیملی سره خپل قیمتي وخت ښکلی وخت یادګار وخت دلته کې تاسو تېرولی شئ. په ګرمي سیوا شوه نو ځکه ما بلیزر چې کم دی هغه وباسلو ما چې لږه هوا واخلم. هوا چې لږه واخلم نو لږه ساه به واخلم نو چې ساه والم نو ښې خبرې به وکړم. یو نوی لوکیشن چې وي یو ښکلی لوکیشن وي هغه ته هر سړی کوشش کوي چې زه راشم او زیاتتر دغسې کسان چې کم تاسو ته ما نه شاته ښکاري دا کسان لګیا دي دلته کې ویډیوګانې جوړوي. د سوشل میډیا مختلف پلیټفارمز دي چې په هغه باندې خلک ځان دپاره ویډیوګانې جوړوي تصویران وباسي او بیا یې په سوشل میډیا باندې اپلوډ کوي. نو دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې به دا څونه ښکلی ځای. ریسټورنټس کیفیز شاپس چې کم دي هغه لا اوپن شوي نه دي. اټس یټ ټو بی اوپن. زمونږ هغه ملګري
چې کوم دا سوچ کوي چې یار زه واکینګ دپاره کوم ځای ته لاړ شم، نو دا چې کوم لوکیشن دی، دا چې کوم ځای دی، دلته کې دا د واکینګ دپاره د جاګینګ دپاره یو ټریک جوړ شوی دی. سیل سپاټو سره سره که تاسو دلته کې یو 10 منټه واک هم کوئ ستاسو صحت هم برابر وي. او دا چې کوم تاسو ته ښکاري دا واکینګ چې کوم ټریک دی دا یو فوم ټایپ دی، سپنج ټایپ دی، دا چې کوم دی ډیر نرم دی، پوست دی، چې کله تاسو واک کوئ نو ستاسو بدن ته هغه نه اثر نه غورځي. نو دغسې چې ښکلی لوکیشن وي، ښایسته لوکیشن وي او داسې په ښکلي لوکیشن کې تاسو واک کوئ نو نظارې هم ښکلي وي، واک هم کېږي، ایکسرسایز هم کېږي، لوکیشن هم ګورئ. او دا طرف که زه تاسو ته اوس وښیم ښکلی لوکیشن دی، ورسره د ښکلی سمندر دی. هغلته خو ما ډېر کوشش وکړو چې ځان له یو کپ چای راوالم، خو ټول دوکانونه چې کوم دي هغه بند وو. او اوس راغلی ما دلته فیول سټیشن ته، ما چې چاند ځان له یو چای راوالو چې لږ غونتې انرژي چې کومه ده هغه بلډ کړو. انیویز چې ژوند خو خیر وي، یو نوي پروګرام سره به ډېر زر ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږم. تر هغه وخته پورې په پاک الله م سپارم. الله پامان. اوکې، نو اوس وخت شوی دی د ګرمو ګرمو چای، خرک چای وید ملک ټي.